جشن فراغت بیش از 150 محصل از 7 رشته تحصیلی یکی از پوهنتون‌های خصوصی کشور با حضور مسئولان وزارت تحصیلات عالی، استادان، مسئولان امارت اسلامی و خانواده‌های محصلین برگزار شد. په اول قدم کې ټول زیات مننه چې دلته راغلي تشریف راوړی. موین صاحب دلته و مونږه خواهشان دینه پر دې دی چې دوی همیشه ځوانان ته همکاری وکړي، کمک وکړي د کار زمینه مونږ ته مساعده کړي. یعنی تقاضا رو داریم که به جوانای نسل نو بخیر کار زمینه را مساعد کنه، برش کاربار برشان جور شود یا دگام تحصیل خود ادامه بده، درس بخوانند دگام ادامه بده. که څنګه چې د نوي عصر د ټکنالوژي دور ده او په دې کې زیات کار باید ټکنالوژي ته لپاره وشي، نو ټول پوهنتونونه باید په ټکنالوژي بخش کې زیات پرمختګ وکړي، زیات توجه ورته وکړي. د ځوانانو ته ضرورت ده که امارت اسلامی او نور ادارات وکړلی شي چې د محصلینو لپاره زمینه د کار برابره کړي، دا به تر څرڅونه بهتره او بهتره وي او دا یوازینۍ ثمره د امارت اسلامی ده چې تلاش کړی ده، پوهنتونونه زیات کړي دي، ټول حمایه کړي دي او د ځوانانو د تحصیل په ارتباط باندې زیاد سهم لرلی. مسئولان در این مراسم علم و دانش را عامل اساسی پیشرفت کشور دانسته و بر نقش نیروی تحصیل کرده و توجه به فناوری تاکید کردند. همچنان از فراهمسازی زمینه ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دکترا خبر داده شد. هیچ امکان نداری چې پرمختګ کار صنعتی را کلیته په برخه کې کلی نور علوم برخه کې راغلي علمي ادارې یا څېړنیزې ادارې لشتون پرته رامنځته شوی وي. بیا که دغه علمي یا څېړنیزې اداره مطالعه سي، تر شا به خامخا علمي څېړونکي استادان علمي کادرونه لري. تاسو په څېر د قلمرو استادانو په څېر خلک به لري چې دغه د ټولنې پرمختګونه او سهولتونه چې د انسان د ژوند لپاره مهیا شوي دي یا هغه موانع یا ضعفونه چې انسان ورسره مخ کېږي یا ورباندې حل او رفع کړي، دغه سهولتونه چې ایجاد شوي دي د دې تر شا خامخا د علمي کادرونو د څېړونکو او د مسلکي استادانو لاس وي. ما فراتحصیلان آماده ایم که با صداقت و تخصص به کشور خدمت بکنیم. در برنامه‌های انکشافی، بشردوستانه و محیط زیستی سهم فعال خود را داشته باشیم. فارغان این پوهنتون نیز با تاکید بر تعهد و تخصص آمادگی خود را برای خدمت به کشور و سهمگیری در روند توسعه و پیشرفت اعلام کردند.